په د اوس وخت کې کوم چا چې یو کلنې ویزې کینسل کړي دي دوی 2 کلنې ویزې لګوي نو په ځینو کسانو پسې په سیستم کې په زرګونو غرامې یا جریمې ښودل کیږي دا د څه شي جریمه ده کومو کسانو پسې راغلي ده او د دې معاف کېدلو لپاره کومه لاره چاره شته او که نه د ټول معلومات په دې ویډیو کې درته خپروم اول به راشو دې ته چې دا د څه شي جریمه ده زموږ ځینې کسان دې ته د زمان نام ورکوي خو حقیقت داسې نه دی ځکه چې دا د زمان مخالفه نه ده دا د جوازاتو مخالفه ده د جوازاتو ولې ده کله چې تاسو یو کلنه ویزه لګوله پخوانۍ خبره درته کومه چې 2 کلنه ویزه مو کینسل کړه او یو کلنه ویزه مو لګوله نو په دغه وخت کې تاسو ان اوټ نه دی کړی ځکه چې یو کلنه ویزه به لګېده هغې ته ان اوټ ته ضرورت نه و دخول خروج یادوم نو کله چې ته په سیستم کې دخول خروج ونه کې کینسلیشن پرچه کې نو چې کوم وخت ختم شي 2 کلنې ویزې کینسلیشن درته یادوم کوم وخت چې په هغه کې درکړی وي هغه ختم شي هغې نه وروسته تا پسې غرامه شروع شي نو تر څو چې دخول خروج ونه شي دغه غرامه په سیستم کې همداسې روانه وي اوس د دې معاف کېدلو لپاره لاره څه ده د کوم معلومات چې د دې په اړه اوس زه تاسو ته خپروم د ټول ما سره خپلو هېوادوالو شریک کړي هغو کسانو چې چا باندې عمل کې دا هر څه تېر شوي دي نو دوی ماته ویل چې مونږ یو کلنه ویزه وه هغه مو کینسل کړه 2 کلنه ویزه مو لګوله زموږ لیبر کارډ هم راغی زموږ تشهیر هم راووته د 2 کلنې ویزې خو چې ان اوټ مو کولو په سیستم کې مونږ پسې دغه په زرګونو غرامه راغلي وه چا پسې 14,000 راغلي چا پسې 14,000 چا پسې 20,000 خو مختلفې دي دلته یو خبر یادونه کوم چې دغه غرامه یا د جریمه په اکثریت کسانو پسې نه ده راغلي ځینو کسانو پسې راغلي ده هسې نه چې یو کلنو ویزو والا اوس ټول وایي چې مونږ پسې ده په ټولو پسې نه ده په ځینو کسانو پسې ده هغه ځینې کسانو کې دغه کسان هم او ممکن تاسو کې هم کم څوک وي دومره زه خپلې خبرې ته نو ویل چې کله مونږ ته تشهیره راووته بیا ان اوټ مو چې کوو په سیستم کې مونږ پسې په زرګونو غرامه ښودل کېده نو بیا مونږ چې کله یو بل نه پوښتنه وکړه لاړو د اویر جوازاتو ته هلته مونږ ورته وښودل چې مونږ پخوا یو کلنه ویزه وه نو اوس مو 2 کلنه ویزه لګولې تشهیره مو هم راوتې ده اوس دغه په سیستم کې مونږ پسې په زرګونو غرامه ده دې باندې څه وکړو نو هلته ورته ټولې غرامې یا جریمې معاف کړي وي او دوی 2 کلنې ویزې ولګولې نو اوس په تاسو کې کوم چا پسې چې دغه غرامې راغلي دي نو داسې به وکړئ کله مو چې 2 کلنې ویزې لیبر کارډ راغی تشهیره مو راووته دا به ټول ځان سره واخلئ اویر جوازاتو ته به ورشئ دوبۍ کې د اویر جوازات یادوم هلته به ورشئ هلته انشاءالله ټوله درته معاف کوي که بیا د نورو اماراتو ویزه مو وي یا د شارجې وه یا د رسول خیمې وه یا د بل امارات وه تاسو پسې مخالفه راغلي وه بیا همالته جوازاتو ته ورشئ انشاءالله تاسو ته به ټوله مخالفه معاف شي دلته یو بل شي یادونه کوم چې ما ته بعضو کسانو وویل چې اول خو دې ورشي همداسې انشاءالله ورته معاف کېږي که یو معاف نه کړه دغه پرچه ګورئ تاسو دې ته تفصیلي کامه وایي دا به د الین جوازاتو نه راواخلئ ور به شئ یا اویر امیګریشن ته یا بل امارات کې چې تاسو ویزه لګوله هغې امیګریشن ته به ورشئ نو انشاءالله ټوله مخالفې به درته معاف کړي اوس هسې نه چې ټول د یو کلنې ویزه والا کسان روان وي ټایپینګ سنټر ته خپلې مخالفې چک کوي تاسو تر هغې خپل آرام کښېنئ کله مو چې 2 کلنه ویزه لګوله او تاسو کم چا پسې دا غرامه وښودله شوه نو بیا همدغې طریقې نه کار واخلئ او کم چا پسې چې ونه ښودلی شوه نو هغه خو بخت به یې کار کړي بیا به په آرام سره 2 کلنه ویزه ولګي هغه کسان چې یو کلنه ویزه لري دوی غواړي چې وطن ته لاړ شي نو یو ځل بیا درته وایم چې خپلې ویزې مو 2 کلنې کې بیا وطن ته لاړ شي نور که د دې په اړه کوم نوي څه هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ مننه